بسم الله الرحمن الرحيم. قصص مبارکه سوره چې د قران عظیم شان اتوشتمه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده. اتیا مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اوري. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. تلك آيات الكتاب المبين. طاسين ميم دا د څرګندونکي کتاب آیاتونه دي. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. موږ د موسی او فرعون یو څه حال سم صحیح تا اورو د داسې خلکو د ګټې لپاره چې ایمان راوړي. كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. او الله سره کوم معبود مبله له هغه پرته بل هیڅ معبود نشته. د هغه ذات پرته هر شی هلاکیدونکی دی. فرمان روایی د همغه ده او د همغه لوري ته تاسو ټول ورګرځیدونکي یاست.